په کندهار کې اورلګیدنې درانه مالي زیانونه اړولي دي. د کندهار د تیلو په یوه عمومي پلورنځي کې د اورلګیدنې له امله میلیونونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. په کندهار کې د اسلامي امارت حکومت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي دي چې دغه اورلګیدنه پرون ناوخته پیل سول چې وروسته د اتفاقیې په مرسته مهار سول. د سرچینې په وینا اورلګیدنې په دې پیښه کې ځینې کسان برسېرن ټپیان سوي او 8 میلیونه افغانۍ مالي زیان رسېدلی دی. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یو سپین ږیري جسد موندل شوی دی. یوه سرچینه وایي چې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپین ږیري جسد چې نیم ژوو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپین ږیري د مړینې لامل، هویت او خپلوان یې معلوم نه دي. دا مهال جسد د شاولي کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې پروت دی. د کندهار لپاره د اسلامي امارت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بدخشان کې د کرنیزو اوبو شپږ شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شولې. د بدخشان د کرنې د اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د 225 متره مکعب د اوبو زیرمې په وړتیا د کرنیزو اوبو شپږ شبکو د جوړولو خبر ورکوي. او دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د کرنې امیر احسان الله سراجي وایي چې دغه شبکې د غاجان بنسټ په مالي ملاتړ د شهرک ولسوالۍ په برلاس کلي کې د 225 متره مکعب اوبو د زیرمې په وړتیا جوړ شوي دي چې پر مټ به یې 150 چریبه ځمکه خړوبه سي. ورته مهال د یاد کلي اوسېدونکي د یادو شبکو په جوړېدو خوښ دي او وایي چې له دې وړاندې دغه کلي کې ځمکې للمي وې چې اوس مهال به د دغو شبکو پر مټ خپلې ځمکې اوبه کړي. د اسلامي امارت حکومت د مالیې وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ ربع کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 10 میلیارده او 540 میلیونه افغانۍ او د وارداتو کچه څه باندې 103 میلیارده افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویب پاڼه دا خبر ورکړې او ورسره یې لیکلي دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 10,000 زیاتې سوداګریزې معاملې چې ټول وزن یې له 3 لکه ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادعا داسې مهال کیږي چې په 2021 میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی دی او د وارداتو او صادراتو سکتور یې هم سخت زیانمن شوی دی. پاکستان کې په موټر کې د ولګیدنې له امله 2 کسان مړه شوي دي. د پاکستان په پنجاب ولایت کې یو مسافر وړونکي موټر اور اخیستی چې له امله 2 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په مړه شوو کسانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د پنجاب پولیسو ویلي چې دغه پیښه د مایع ګاز د بالون د چاودنې له امله رامنځته شوې ده.